د هند د بهرنیو چارو وزیر سوبرمانیم جے شنکر د اکتوبر په 10 اعلان وکړ چې هغه هیواد به په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. نوموړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په مشري کې پلاوي سره په نوې ډیلي کې ملاقات وکړ. دا له 2021 کال راهیسې طالبانو د یو لوړپوړي چارواکي هند ته لومړی رسمي سفر دی. د ملاقات پر مهال د هند د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د افغانستان حاکمیت ته ژمن دي. موږ دواړه د پرمختګ او سوکالۍ لپاره ګډه ژمنتیا لرو، خو دا ارزښتونه له یوه ګډ ګواښ سره مخامخ دي. د پولې پورې اړوند ترهګري چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي، د مخنیوي لپاره اړینه ده چې موږ خپلې هڅې همغږې کړو څو د ترهګري پر ضد په هر ډول او هر بڼه کې اغیزمنه مبارزه وکړو. موږ ستاسو د دې حقیقت پالنې ستاینه کوو چې د هند امنیتي اندېښنو په اړه مو حساسیت ښوولی. ستاسو خواخوږي او یووالي چې د پهلګام تر ترهګر برید وروسته مو څرګند کړ د قدر وړ دی او زموږ لپاره ډیر ارزښت لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې هڅه کوي چې له نوې ډیلي سره اړیکې پراخې کړي. د امریکایي اشغال خلاف د شل کلنې مبارزې پر مهال ډېرې ټیټې ژورې پیښې شوي دي، خو په دغه موده کې موږ د هند خلاف یوه بیانیه هم نه ده ورکړې، بلکې همیشه له هند سره د ښو اړیکو غوښتونکي وو. موږ هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې نور تهدید کړي یا د افغانستان خاوره د نورو خلاف استفاده کړي. هند په کابل کې خپل سفارت هغه وخت بند کړی وو چې کله طالبانو په 2021 کال کې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته واک ته ورسېدل. خو هند یو کال وروسته یو وړوکی ماموریت پرانست ترڅو سوداګرۍ، طبي مرستې او بشري ملاتړ ته زمینه برابره کړي. دا وخت شاوخوا 10 هیوادونه لکه چین، روسیه، ایران، پاکستان او ترکیه په کابل کې سفارتونه لري، خو یوازې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې دی. شنونکي وایي چې دا سفر د طالبانو هڅې ښیي چې غواړي له سیمه ییزو قدرتونو سره اقتصادي او ډیپلوماټیکي اړیکې پراخې کړي.